د یوسفزیو په سیمه د موري غره په لمنه کې دوو لیونیو عاشقانو ژوند کاوه. دوی له یو بل سره د زړه له تله مینه درلوده. دوی ادم خان او درخانۍ نومیدل. د کلي ټولو خلکو ته دا معلومات و چې درخانۍ د پایو خان په نکاح کې ده، مګر د شرم خبره دا وه چې درخانۍ د پایو خان په نکاح کې هم په ادم خان مینه وه. دا چې په پښتنو کې د کومې نجلۍ خبره د یو شخص سره وشي نو هغې ته په بدل کې د نجلۍ لستوړی ورکول کیږي، او دا د دې معنا لري چې دا نجلۍ ستا په نوم شوه او تر پایه به ستا په نوم وي، چې نن سبا یې عادي بڼه دسمال دی چې په همدې وخت کې نکاح هم ورته کوي. ادم خان چې د پایو خان او درخانۍ د واده ګونګوسې تر غوږه شوې نو په کلي کې چغې شروع کړې او هر ځای به یې په لوړ آواز چغې وهلې او ویل به یې زه به په هیڅ صورت کې هم خپله درخانۍ پایو خان ته پرې نه ږدم. که چیرې د درخانۍ خوښه وه نو بیا سمه ده، او که خوښه یې نه وه نو په زور د درخانۍ هغه پلار طاووس خان ملک یې هم د بل چا په ډولۍ کې نشي کینولی. کله چې حسن خان ملک د خپل زوی دغه احمقانه خبرې د بل له خولې واورېدې نو سمدستي ولاړ تر څو خپل زوی راولي او هغه له دې خبرو څخه منع کړي. ادم خان یې پلار خپل کور ته راوست او ښه ډېر نصیحت یې ورته وکړ، مګر ادم خان د خپل ضد نه په خبرو څه چې په مرګ هم نه تېرېده. په دې ورځو کې ادم خان ډېر ناارامه و. هغه له خوراک او څښاکه لاس واخیست، صرف آسمان ته به یې کتل او له ځانه سره به یې لکه د لیونیو په څېر خبرې کولې. هغه ښکلی ځوان چې د صبر توان یې د تاترې له غر څخه اوچت و، هماغه ښکلی ځوان نن یوازې د کور په دالان کې آزاد غځېدلی دی او آسمان ته په کتلو ستورو ته خپلې ګیلې بیانوي چې د ژړا اوښکې په سنګر کې د ناست عسکر زړه هم ویلې کوي او ورسره ژاړي. دی د خپل وطن په ښکلو درو، غرونو، سیندونو، کاڼو او لالونو کې هم صرف د درخانۍ د یو دیدار آرمان لري. کله هم خپله مینه له لمر سره پرتله کوي او کله هم له سپوږمۍ سره، خو بیا به یې له ځانه سره ترخه مسکا وکړه او لکه د لیوني مجنون په څېر به یې وویل لمر سیزل کوي او د سپوږمۍ په مخ کې بدرنګه کرښې ډېرې دي او زما درخو خو په مخ کرښه خدایي نه لري او سوځول نو اوف الله، زما درخو خو زما په زړه د مینې اور بل کړی دی. هغه په دې سوچونو او غمونو ځان تر دې حده ورساوه چې ساه به یې بنده بنده کېده. خلکو ته به یې ویل زما په نړۍ ډېر کم ژوند پاتې دی، بس چې د مرګ څخه مخکې یو ځل خپله درخو وګورم نو شاید زنکدن مې آسان شي او په اسانه راڅخه څا ووځي. د ادم خان نږدې ملګري میرا خان د هغه حالت نور لیدلی نه شو، نو هڅه یې وکړه چې د دواړو مینو لپاره یو ملاقات برابر کړي تر څو ادم خان له دې لیونتوب څخه یو څه ووځي او شاید په دې سره بیرته د پخوا په څیر شي. هغه د درخانۍ یو ساتونکي ته چې د درخانۍ پلار طاووس خان د درخانۍ د محافظت او خدمت لپاره ګمارلې وه څه پیسې یې ورکړې چې هغه یوه دروازه د شپې لخوا خلاصه پرېږدي تر څو ادم خان ورننوځي. دا کار ډېر خطرناک و ځکه که دوی نیول شوي وای نو دواړو ته بغیر له مرګه بله سزا نه ورکول کېده. په هر حال د شپې لخوا ادم خان درخانۍ کور ته روان شو. په دې لاره کې ورسره د ده نږدې ملګری میرو خان هم و. میرو به ادم خان ته ډاډ ورکاوه چې هیڅ هم نشته، زه در سره یم، ما د درخانۍ ساتونکي ته پوره پیسې ورکړي دي. په همدې کې ادم خان او میرو خان د درخانۍ کور ته ورسېدل. ادم خان میرو ته وویل ته داسې وکړه چې ټیټ شه، زه به ستا په ولو پورته شم، په دیوال به واوړم. میرو ورسره ومنله. ادم خان لکه د غلو په څېر شاوخوا لیدل، د ویرې مړه خوله ورباندې راماته وه. هره خوا چوپه چوپتیا خپره وه، صرف ادم خان او میرو له یو بل سره پس پس کول. ادم خان د دیوال له سر څخه په میرو خان پسې لاس ورکوز کړ او دا یې هم له ځانه سره راوچت کړ. ادم خان له خپل مخ څخه تور پټو تاو کړی و، د ویرې رپ نیولی و. په کلار کلار یې د درخانۍ د کور په انګړ کې قدمونه اخیستل. د پښو ښکالو یې زیاته نه تر غوږه کېده، خو بیا هم پرې ساتونکی غلام شکي شو. هغه چې ویده نو سم د واره پورته شو او د ادم خان په طرف روان شو. ادم خان د درخانۍ کوټې ته نږدې و چې غلام دوی دواړه ونیول او ورته یې وویل په خپل ځای ودرېږئ، تاسې نو اوس د خپل ځان خونیان یاست چې داخل په دا مکان یاست.
ادم خان میرو ته اشاره ورکړه. میرو غلام ته وویل ای نادانه، دا څوک چې ته نن رسوا کوې دا د لوی ملک حسن خان زوی ادم دی او دا تمامي دینار درهم دی. که چیرې تا د دې او درخانۍ ترمنځ د دیدن لاره برابره کړه نو ته چې هر څه غواړې ادم خان به یې تا ته درکړي. غلام وویل هر څنګه چې وي زه به نن په تاسې خپل څښتن هرومرو خبروم او زه په هیڅ صورت کې هم د خپل څښتن سره درغلي نه کوم. غلام روان شو. ادم خان امیرو یو بل ته له ویرې څخه په ډک انداز ولیدل، مګر د خدای پرېکړه بل ډول وه. د غلام مخې ته د زورخانۍ هغه ساتونکي راغله چاته چې میرو پیسې ورکړې وې. غلام یې له مړوند څخه کلک ونیو او دې خوا یې راکش کړ. ورته یې وویل دا څه بې عقلي ده، له دوی څخه درهم او دینار حاصل کړه، ځان له غلامۍ څخه خلاص کړه. ته به تر څو پورې دلته غلام یې او بیا دا خو څه ګناه نه ده. ادم خان او درخانۍ رښتینې مینان دي او د رښتینو مینو له یو بل سره مخامخ کول اجر هم لري. هر کله چې وینځي غلام په دې طریقه دم کړ نو غلام هم آدم خان له لاسه ونیو او په خپله یې د درخانۍ په کوټه ورننه باسه او ورته وویل ورځه ادم خانه بېغمه په خپل یو ورځني جنت ورګډ شه او هر کله چې راوتلې نو ماته د دعا لاسونه پورته کړه او ها زه او میرو ځو تر څو خپلې پیسې زه حاصلې کړم. ادم خان د درخانۍ د پالنګ پر لور ورغی. د درخانۍ ښایست په لیدلو یې له خولې څخه دا کلمات راووتل: د اسمان سترګې ستوري دي او د ځمکې سترګې د درخانۍ په رقم ښایستونه دي. درخانۍ لا هم په خواږه خوب بیده وه او د ادم پر لور یې هیڅ پام نه و. ادم خان د درخانۍ د سپین جبین په کتلو د هغې په ښکلا کې ډوب شو. ادم خان د درخانۍ د پالنګ لنګې ته ناست و او د درخانۍ په هره شیبه لیدلو یې په وجود کې وینې رګونه تخنول. ادم د درخانۍ په ویښتانو ګوتې تېرې کړې. په دې وخت کې درخانۍ د ویرې څخه ټوپ وواهه او نیغه په خپل ځای ودرېده. بیرته په عادي حالت کې شوه، کښېناسته او ویې ویل ښه دا ته دلته څنګه راغلې او چا راوستې؟ که چیرې موږ څوک یو ځای وګوري نو له عاقبت نه خبر یې؟ ادم وویل له هر څه خبر یم او زه دلته ستا مینې راوستی یم. درخو وخندل او ادم ته یې وویل نن خو په تورو جامو کې ډېر ښکلی ښکاري. تیر ځل چې د شنې جامې د خپلو شپږو ملګرو سره یو ډول کړې وې دومره خوند یې در سره نه کاوه، خو بیا دې هم د پایو خان په کور کې په نجونو اور پورې کړی و او ټولو به ستا د مینې خوبونه لیدل. ادم خان ورته وویل درخانۍ د کلي ټولې نجونې زما د مینې خوبونه ګوري او زه صرف او صرف ستا د مینې خوبونه ګورم. ته زما په نوم ناسته وې خو زما پلار ته د خدای هدایت وکړي زما واده یې زما له پوښتنې بغیر له بلې نجلۍ سره وکړ او ته دې هم پلار زما د پلار له قصده پایو خان ته ورکړې. کاش چې زما او ستا د کوچنیوالي رشته پخه شوې وای نو نن به په هیڅ صورت هم موږ داسې سخته د دیدن لپاره نه تېروله. درخو وویل بس دا د تقدیر خبرې دي. ادم خان د درخانۍ په غېږه کې سر کېښود او ورته وویل یادېږي دې چې زما او ستا د دیدن لپاره الله تعالی په غټه تیږه کې درز راوست چې په منځ دوه ټوټې شوه او ما او تا د یو بل دیدن وکړ. دا چې خدای هم زما او ستا په دیدن خوشحالیږي نو زه پوهیږم نن به خدای هم ډېر زیات خوشحاله وي چې دوه مینو د نفسي خواهشاتو سمندر شاته غورځولی دی او صرف د یو بل د دیدن لپاره یې ځان د مرګ خولې ته ورکړی دی. درخو وویل دا زما خونه ډېره تیاره ده خو نه پوهیږم نن پکې راته ډېره رڼایي ښکاري، شاید دا ستا نور وي. دا ځای خو ماته له زندانه کم نه و خو نن راته له جنته بهتره ښکاري. زه بیا هم وایم نه پوهیږم دا شپه ولې دومره رنګینه او خوږه ده. ادم خان درخو ته وویل زما خو اودس شته، ته هم اودس وکړه چې د شکرانې لمونځ ادا کړو چې موږ دوه مینو ته الله تعالی یوه شپه د وصال راکړه. داسې شپه شاید بیا په ټول ژوند کې ونه وینې. درخانۍ ورسره ومنله او دواړو پوره شپږ رکاته د نفل لمونځ ادا کړ. د لمونځ څخه وروسته ادم خان درخانۍ ته وکتل او ویې ویل دا ویده یم که بیدار یم چې ناظر په دا دیدار یم چې په خوب مې نه لیدنه هغه مخ مې ولیدنه. د نړۍ ټول در او ګوهر ستا غاښ ته نشي رسېدی درخانۍ. کاش ستا د صفت لپاره مې په خپلې پښتو کې لغتونه موندلي وای
ستا د صفت لپاره باید چې زه نوې ژبه ایجاد کړم، ځکه چې د نړۍ په هیڅ ژبه کې همداسې لغتونه نشته چې ستا صفت دې پرې وشي. درخانۍ ادم خان ته وویل د مشکڼو سوداګر وې اوس دلالو مې دلال کړې، که ته ګل د کشمالي وې په ګریوان درخانۍ نال کړې. ادم خان وویل ښه نو زه دې اول د مشکڼو سوداګر کړم بیا دې کشمالی کړم. تا خو هیڅ په ښه نوم زه یاد نه کړم، خو خیر اوس زما جواب هم واوره. زه په اصل کټباز یم چې په تا زر کې شیدا شوم، اوس خندا په قهقهه کړې چې زبون ستا د خندا شوم. درخانۍ په کټ کټ وخندل. ادم خان بیا وویل بیبي زلفې دي د راز دي، دواړه سترګې دي د باز دي، که زه ستا په زلفو ومرم ستا په څېر مې اووه ساز دي. درخانۍ له ځان سره خجالته شوه او له ځان سره یې وویل یعنې زما بدله د خان په زړه ښه ونه لګېده، باید چې زړه یې بیرته ښه کړم او یو د مینې بدله باید ورته ووایم. ویې ویل که ته هر څو پروانه یې زه ستا شمه غم دې تا کړم، ته لا نه یې پیدا شوی زه لمبه په سر بریا کړم. که ته ځان په ما سوخته کړې زه ځان محوه په ژړا کړم. ادم خانه ته خو د غوري د کلي خان یې، زه خو یو عادي صورت یم او ته د دې صورت جانان یې. په دې وخت کې چرګانو بانګونه شروع کړل. ادم خان وویل دا نو څنګه شپه وه، زما د دیدن او د خبرو تنده خو لا نه ده ختمه شوې او د دې مې راتمړو چرګانو اوازونه شروع شول. درخانۍ وویل که د چرګو بانګ ثواب دی په عاشق معشوق عذاب دی. درخانۍ ولاړه او دغه چرګې سره د یو چاقو ادم خان ته راوړ او ورته یې وویل د دغه چرګ په مړۍ چاړه راکش کړه، زموږ د نن شپې د بیلتون یوازینی لامل همدا چرګ دی. دې ته چا ویل چې دومره ژر آذان وکړه؟ ادم خان په چرګ چاړه راکش کړه. دا وخت وینځه د درخانۍ خونې ته راننوته. ادم خان یې له لاسه ونیوه. دا چې هغه د خپل ځان له ویرې سره مخ وه نو ځکه یې ادم خان په زوره له کوره وویست او په 2 مینانو یې یو ځل بیا جدایي راوسته. دلته ادم خان خپل ملګري میرو ته وویل ټوله شپه مې صرف د درخانۍ مخ ته کتل او سهار وختي چې هر کله راوتم نو ما خپله انګورۍ یا ګوتمه هغه ته په ګوته کړه او هغه خپل لستوڼی چې ګنډلی یې و ما ته راکړ. لیکوال دلته نو د ځینو خلکو هغه خبرې باطلې ثابتې شوې چې د سمال وړل یا هم ګوتمۍ ورکول د کفارو رواج دی، ځکه چې د ادم خان او درخانۍ په کیسه کې دا په زغره د لیکل شوي دي چې ادم خان درخانۍ ته ګوتمه ورکړې ده او درخانۍ ادم خان ته خپل ګنډل شوی د سمال ورکړ. دواړو سره صرف د یو بل یادونه وو او په دې تمه یې ژوند کاوه چې یوه ورځ نه یوه ورځ به هرومرو یو بل ته ورسیږي. خو دې بسنه نه کوله، دوی دواړه د ژوند د ناهیلۍ تر اخري سرحده پورې رسېدلي وو. د درخانۍ واده ورځ تر بلې رانږدې کېده او درخانۍ هېڅ چاره نه درلوده. هغې نه هم پلار ته د ادم خان په اړه ویلای شول او نه هم پلار د هغې په وینا خپله وعده له پایو خان سره ماتوله. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. دا د پښتنو یو فولکلوري کیسه ده چې موږ د خوشحال خان خټک بابا د زوی صدرخان خټک له کتابه چې په نظم باندې لیکلې ده راخستې ده. دغه کتاب په کتابتون کې په PDF شکل هم موندل کیږي. که چاته پکار وي نو خپل نمبر یې په همدې ویډیو کې کمنټ ته پرېږدئ، انشاءالله پوره کتاب به هم در ولیږو. اوس لپاره نو دا لومړۍ برخه وه، که چیرې دوهمه برخه یې غواړئ نو کمنټ پرېږدئ تر څو دوهمه برخه هم د دې برخې درته نشر کړو. نور نو په الله مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.